Oye, patulta de Buda! Oye, ګیډه کې مې درد دی. خدایا په خېټه دې ډل دی. او زړه دې رانه ستړی کړ، خو بس شغه او شوک شغه او شوک. یاره بس دا پرېږده خو ما پاجلون ته بوځه. ما خو دې ډک کړی دی. چې دا کړی دی نو څه چل کې راسره اوبه مې راکنه یو. ورګ چې پلار دې راشي ډاکټر له به دې د ګوري. کوم دی پلان دی کوم دی؟ را به چې کله نو اوس وایي. یا خدای پاک خیر واچي یا وای جاري زیا ای سړیه داسې ګیډه کې طبیعت مې نه. درد دی. خدای پاکه وای هغه باتروم یې ډک کړی دی او داسې به ټر ټرو ټر ټرو. نو څه وسه کوم زه په شا کوم بوزه نو ماته ډاکټر دې بوځه که نه. ډاکټر له خو مې بوته ماته وي غونډې کوم نشته دلې نو شنېږي به نه. هغه غریب دې ته په 2 منټه په کټ کې تېر نه کړلو. یا خدای دې بیرته ما دغه زومدي وباسي که نه چې ګوره په عین موقع کې وتښتېدو نو مې تختی به نو دا مې څه دي ځه. څه دي وایم ته هم مه کوه ما نه چل راځي مغه پلار یې ځان کاټي په کور کې ورته غورځومه چې پاتې ولګي وایي دا خبرې دې صحیح وکړله سړیه چې پسې یې ویست. هغه چې روغه وه د هغوی وه چې ما نه ما کړه پته یو دقه خبره. او ته هم مه کوه وایم داسې کوه زما دې ملا ته راوغورځي ته کشابه وایي سړیه بېګ باید خلق ته وایي چې دا یې غورځي ته کشابه دا شاته لمن به درته سپا کړي. ته پرېږده دا خبرې که نه Oye, patulta de Buda شابه. ټمپر به ولا چويو پیمپر به دې ته به سوتلې بوجۍ به وتا زه به څنګه دوايان ځکه که ها چا راته وویل چې هغه زمونږ انګور داسې بیماره دا وي چې بلکل بېهوشه ده اخر کېږي بس او د زوی دې هم څه پته نه لګي مګر انګور نه مې د خدای په شین اسمان خلاصه کړي الله دې سټ وټ کړي د هغې د لاسه زما زلمې زوی د کوره لاړه خو دې لاړه خو اوس به کو څه ویم هغه ګورې مرګ یل پرته را یو سړی راغلی وي په قاشوغه ولې اوبه ورړئ زه یم چې دقه اخیري ځنکدنې چې په قاشوغه باندې اوبه ورکوي زه یې څه وکړم زما خو زوی لاړه زما خو کور جارو شو ته ماته وایې انګور دې بیماره ستا به انګور زما خو نه ده خدای دې بې خو باسي خو اوس دې خدای خلاص کړي خو هغه د زوی خو دې هم پته نه لګي چې راته په هغوی کې روم نشته تښتېدلی دی ویم دا هغوی پټه اخوا کړی دی هغوی اخوا کړی دی بل چا هم د مال جایداد دپاره یې کړی دی په ارام کښېنه زه پوهېږم داسې شته چې دعوه زما هم په هغوی ده پوه شوې د سخر په کور مې دعوه ده ماله به زوی راکوي که زوی یې راله رانه کړه نو په تاڼه یې خېجو بالکل بالکل تاړې ته به دواړه ځو ولې دې څه وایي نه نه دا خو نه کېږي دا خبره خو ډېره ګډه وډه ده ولې دا ده څه خیال دی چې زما زوی به دې غیب کړي او بس هلته به ونه بس ګټل به کوي چې څه ورسره د جایداد نه اخلاص کړم د پټو نه اخلاص کړم د ما بینک بیلنس نه اخلاص کړم راځي او د سخر کور ته وړي نو خوب دی وړي نو تاړې زما ښه اشنا دی او زما ښه دوست دی د ده لور زه کور ته راولم هغه لور ته ته هغه لور ته ولې ګوره د اوچو خپو ملنګ ښکاري نو بس خو ستا زوی پې عاشق و نو ستا زوی پې عاشق و زه خو کور ته نه یم ته کور ته تللی وې یم ته چې به مکرمه راغلې دا شین سترګې ته به یې داسې خوار خوار کتل دې دنیا تو باسه پردې ښځه باندې به غټ غټ میړو په هغې ما څه کوله ما میړه به داسې نو داسې ښکاري لکه رنجو سلې ای سړیه ما دې راکړه سمې ستړی کړي. Agami. شابه نه ده دا غمي ما که راوستې سبا داسې کوه که زوی که نه ځان قابو که باقي به د سخر کور شامل سخرو سړیه راول نه شړي څوک به مې راشړي هغه جان کټې ویم سترګې به دې واسم اوس به څنګه سړی ښکاره وایي ما ته معلوم دي چې نه دي وکړله. ته غم مه کوه ما دې خدای ونوسي که نه بس لږ بدل دې زوی سره قابو که ښه د خېټه کې مې درد دی شابه. شابه دې خوله دې شاته بویه کړه په ما راپاسه ونه به یې کوي شابه خلک به بیا تا یادوي وایي ده کړي دي. خېټه کې درد دی. اوس پوه شوه چې ښه خو یو کار وکړه زوی هم همداسې کوه د خواښې اچولی نه هغې کې وته کوې ښه ای سړیه راول هم ډاکټر له ورسته دی به مو دلته ویم په شلختو نه ګړه مې وچودو راځه دغه دې را بس یخانه ولې ما پسې دې منې راوړو مونږ بیا پسې وړو نه چې روغه به نو ستاسو وه او چې بیماره که نه نو ما کار پسې وړه نه نو ولې په دې مونږ څه کوو چې تا ما پسې ها په دې څه کې زوی دې څه شو زوی دې بس دا خبره کوه دا تپوس په زه تا نه کوم چې زما زوی دې څه کې زما زوی خو تا کړه اوس دا ډول به ما باندې کوې په تا باندې زما دعوه ده ما پسې دې منې دلته راوړو زوی مې دې راکړه نه 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 چکه مالک دې کوم پیسې راکړي زه ولې کټولې
دا د میخې دا غټه کونډمرې ماته بچا څه دې سره کټ راوړل چې بلا خو ورته کیدو کنه خدای دې پښنه کړه زما دا پښتې باندې الا دا غي خېټه کې درد نو چې لا درد شي نو څه پتی جوړي هغه نه قیمت چونه جوړه کړی دا زه کوي شابر دې دا چلو نو تاسو د دې نه دي وای نو غډې ران دي کنه دې نو مړې دې ما پسې راوړل دا سمبالاوه پورته دا ستا لور ده زما نه ده خبر کېږه نو دا استاد زه پورته راغلم ډاکټر اوس په میشي دي ماشي نو الا یا خلنا په کومه دې کې نو څه ما وچارمه دا خدي دوی بيسا او نقول خبره وره دا ځان سره یو څه کوي خبره وره نه یا خدي سکه ټول فرش دې په وړاندې د خدای په انصاف ټول فرش دې وړاندې انا خدای دې بیغو بنیاد پاتې وای الله دې پتا ما ته دا غوړ پرستی راغله یا خزه تا غم به وسکو ټول فرش ته ټول اړه دې سره څه کو دا کومړ دې بدی وسکو خدای دې پښړه پلوږي نه چې لیکشي نه راځي مته مته کې نه خیال تا کوا دې کې بیزای پنځم کا بیزای تا ورنه کې زه برقه په سره مچ یم یې سو شابه دوخه نشم وړي خدای پاک تا ولې ته داسې په لکه ته چل دی وای خېټه کې مې درد دی واټلون نشته او اوس لا په خلیم را شروانه شو الا ولټه کې دا ته په کې کوم ته پټی نه ما الا هغه خو دا اوس دي سکه یا خان ټول روانه د بیګي پښړه کې لګي دا غاړه بستاره صدر لا پسر کوم راځي چې دا غني او څه خدای بیلی چپاکی مونږ مونږ پسې راوړې دي ته به کوم د مونږ مواري لا خدای زمان لا خدای به انصاف قالو چټکا مستلاتین دا کونم پکې وغنو خدایا یا خدایا دنیا دی وباسو دې تر منسوب خدایا مې ونیستی واخیناتی مړې مونږ پسې راوړي یا خدایا بیخي یا خدایا هرکی یا پروردگار یا لما مریض یا خسی روغه شاباس خیر بابا الا خدایا ما پاک لار کم څه ګرځوا اوس به خود ګرځوم سړی اسناجه دې وکړه د طيب النبوه يا خدایا پاکه زما نور ته ټیک ته منه مې کړه خو چې اوس هم څنګه د طلاق او تختیدو نو دا غیزي مو خو سنیم نو تا کتلې د تاوې زما د مرګري دې د دې ورکوما یا خدایا پاکه زما مرګم تیار مړ نو خو سوي مړ بیا به دې ښکارا اسی دا زړه مې درد کوي پسې الا داواله دا مال راکړي دا شرم دا واخله دې مسکو دا هغه ټول من کولانو Perché mo se sui pa della uguale. Allora, mi sa pita per di sarà. La pata sbuta costana come sama vestata curda uscì male ba con vera beda. La tre ne, e te bimi ne, o pas ma pas la sola. Stiavi, la tasu si muro dagli. Si ci langa mano non si deve muro dagli. Ku ci ruha wa takare wa ci ruha ma kare. Shi ruha ma takara wa ci ranzur ma takara. Ta zamana fi waqt da khota ta allawat jawda da zadu ba ka. Dushmaniya sara kom be dushmani samsha. Dushmani ba da sara zam. دا والله دې په قهر اخته او کېجل ګولې خو باندې ورکړې دا ورکړې ورستان ګور نه دا دا ونی او ګور یو شان به یو روان نو ملي ما درو دا مو دا بټي به سورې شي یا سړیا Veda, ma se pa ma. sa la te pe show ga te pe show Me kala. دا دې څنګه ته زما ته خپل ځای غواړم Zima wari. Ada be au kala. Da malek se ta de. Zimi sha au tasu. مالک سره ته بيش د مالک نن ته پتانه د پوسټ مالک نه دی لا د ملک په ځای کې زما بلو خدا شي او تا دې کړی ما به نه دې کړی په هغه چې دي تا ما پسند دا مونږه انت مونږه ته بيش او دا مونږ دې کومه راپورته باندې ورته وګورې ها دا من باندې راپورټ کو زه دماغ ته پاره کې دا راپور مزه سمبالي دا زه دې دا ځکه دې کنه خبر ته وکی لګا هغه اختشي دا ځکه ما دې واپس را پښاکا وای څه کې به ورکړې نه د ملک زیاته او زما پیسې ملک کړی و د ملک په ځای کې د گزار شوی دی او زبېشه او ملک دی
لا pasa. ولكن كابري بتبدلي كوكا. لا pasa, la tica primero que usa. Pasa, viejo puñal que usa. لا لا وتولي ده يا سريع وتولي ده. ولكن ابو طلع عاقنا من السريع. ايه من فنن عملك سبا دي ورقه ترى لما جي ياخذ تعال انا خذها بقوره ضربه ثانيه ترى لما لك سبا يا رب الشمس راشا بابا عملك السلام عليكم وديدي ده سرح لاسنا نو يو قدم مخكري كده دتا يو قدم مخكري دو قدمونو شاته عليه دا بر داس كل شا دو قدمو بر مخ يا غشتل او يو قدم بر شاته شوف ملك صاحب دا خو پټه مين ختیجه دا ما کار خونه دي دا خبرم د مړه مام چې بس څه دی ملک صاحب او دا مې راته نه کنه چې هم څنګه چې سو خوراګنه نه کنه دې دې بیگ بنیادو بس نه کړو دا مو چاته پوسو نه کو او چې رام شنو خدای ری غویم به خو باسي چې دا کې هغه چنګانیان منګانیان دي د ما په علاقه کې هم دا ټول فزول خلک دي یاره ملک صاحب دا مو خو په کې خیری په درې سم را چال کی ته خو خې خو زی په شرمونو شرمولو او دا څو برابر ملک صاحب خدای دې خدا خو بیا چنګ او خبره دې دا دې ملک صاحب Agua, llama al extremo. دا سری Malek ya bu, insan ne kadar sürü. خدای د سره خلاص کړو دا چلنګ ما په سره وستا دا زما کور دی خدا زما خیر جوړه سپیټال دی کنه وې ملک صاحب خپه کېږه مو ستا په اوږده کې په دې غوزار شوي دي په سر باندې اوس یو شان دی ما ورته وویل چې دا جینۍ بوزه نو څه وایي خبرې ویل دا خپل کور ته بوزه ما ورپسې یوړه بیا یې راپسې راوړه نو څه ووایه ملک صاحب ما دا ملکي خو د دې ورځې لپاره نه ورکړی دا ښه نه دی داسې کار وکړه اوس ته څه ویل غواړې شبه دا ګنګ چې خبره دی ځنه ویل څه غواړې ویل څه غواړم ملک صاحب تا فیصله کړې ده او اوس هم فیصله ته کوي دا شبه دا روچته کوم زه شو جان کړي پس شبه روچته کې دا په شاک څوک دا مزه په شاک کوم څه شبه زر په شاک پاسه دا جرګې ته ځوان کافی کیا کرا پا دا پتا چې دې ملک صاحب راځم ستیر انسان کوم روغه تر هغه چاته درنه جرګه مال رانه نه خو راځي تو تو پوتو نو څوک هم ملک صاحب ستا ټول سپکو خلکو سره کار دی دا ما کار دی راځه یاره دې مشو کړ چې ستنه دی ولې په شرط دی لګي سم نه غسول بینځي بس شو کړ چې دې غم شو بس پلارې پیچو ډوړې پیچا بس زمونږ غزوین سر خور دی تاسو پته کو پرې دی وای تاسو پته ولې نه کوم زبطانه ته زما راځي شاله ملک صاحب ملک صاحب خیر علي چپ ستاپ دې بیرته کوم بده بس ته ما ته دوه چې دا لنجر زما ځای ته وړه ملک صاحب انا څه شو نو دا ګوره زما خبره ته وکړه دا خبره دا چې نه اوس پس کوي دې سره نه ملک صاحب زما وسره شوې ما د لور دا د زمانه زوی غشتو چې بیمار شنو ما کړې راوړه او چې جوړو نو زوی را نه غشتي او لور را نه غشتي د دې څه شو یې پکړې ملک صاحب د دې وجه باندې په دې اوس پیسې دي پیسې پیری ملک صاحب دا زما زوی دوی قبضه کړو زما مال حال زما د پټي اونې غنې ټول زما زوی ولې او دې او ته خدای شي ما کړې ما اوس سپګه ته ته ورما دونه شوم سړی دی کنه چې نو څه ودرسي ملک صاحب دا ټول په شان جنې و ملک صاحب دې اوس خاطر نه دی او ته تاسو سره خلاص کې لا بشي در پورې سر پروړي چاکټ په وینځي او دا ما تاسو وای کنه چې تاسو دې پټ کړی دی دا دې چې کوم خبره کې دا رښتیا ده ملک صاحب دروغ وای خپل دې دوه چې په ځمکه هر څه کړی دا پیسې غشتي او دا کړه تللی چلا ما ته پته ولګه تاسو ځوانه به پاندې ښا سړي ولادي دې تدري دا ونه په خپل کار کې دې د دې نو څه شي په خپل کار کې شرم دې تاسو دې خو ما ته راځي مریض خیال وسه تاسو کار کوي خبره ونه دا په خپل کار کې تاسو سره خلاص شي هغه ورته مخې ته راپروت دی غریب ته سکاري نه ملک صاحب په دا خبره پرې ضروره اوس دا خبره راکنه زه بس پېښ ما دی وای دا زوی پټ کړی او لو چې چرانه شاره وته پرې کودا او دی وای چې ښا ته ماته دوی ته پښتوني نو له شاخې به مثلا ته په ورو لو چې
چې په کور کې ناست دي موږ پلار بېخه او چې کله سخر کړه راغله بیا دا ستا غم دی تا څنګه دلته وکړه واپس بوتله ته چې کله بیمانه شوه او د کار روزګار نه ووته او د کټ شوه او د پاسېدو نه وګوره هغه ځان پسې خپې راکاږي ما کړې راوړه غزار ته کړی ستا په وزر کې غزار ته کړی دی جواب باندې دا وایه مېسمنه تا چې به موږ ګزار کړو مېسمنه دواړه خو ښځو ټالې راته ځکه ښکارې چې ته ولاړ او ستا ښځه خدای دې تباه برباده کړي څه وسره انت خدای دې یعنی ته خپله ښځه نشته سمولی ملک صاحب زه یو سمکن د پښتو کور کې ناست یم ته خو زما ښځه به داسې چلې که نه وړومبي زما خبره ووایه دې سره داره که نه ته به په دې جینۍ باندې خرچه وکړې پرېږده پرېږده اوس په دې خرچه وکړې که نه بس هر څه چې دي دا اوس ستا په غاړه هغه زما په غاړه ده په نو ته په سترګو نه دمې چې تا هلته ورته دا کوله هغه وخت کې رغنګ نه کوو هماغه وخت کې ما هغه کوس خو د سوځېدلي بوټ جوړ بس ټیک شوه که نه دا غریب پنډري دا به ډاکټر له بوځي شي دا ټیک شي او ته به چې زوی کو تا پټ کړي زوی به لاړ او خدا کیس داسې نه نو ډایرکټ په تاڼې ته ځو هلک صاحب یو کار نه کوم ټول په خطا کې ماته پاته ولګېده ها، او څه؟ تیم فیصله نشي کولی ام تیاره ده بور کله مال راځي ګوره دا دې وجه چې تا ځان سره فیصلو نشي دي که نه خبر کېږم هلک صاحب افسوس پکار خدای دې ته به وبرباد کړه او پردی زنه ده بس تاسو زه اوسم دا به ډاکټر له بوځي د دې کوش خبزي او ګوره دې هر څه چې د علاج به ولوکې بیا به ګورو ما یې نه وځو ام دې خپل کور ته بوته ولې یو منټه وره جنګډي خبره صفا وره وایا ملک ته وګړي خبره نو کوي څنګه غلې ولاړې مې چې ستا وورم که دا بس دا چا وکړه؟ هغه خو اشارې کوي نه بس خپل دا ډاکټر له بوځي تاسو کې تاوان ما کو جمدې پاتې شو کوټي یو نه په دا خو حلال ده یو خدای دې خدا سره دې ټولې پلی پټې کوتري هلک صاحب لاندې دې ټول روان نه بس ضروري خبره ما دا بوځي ډاکټر لکه نه او چې ډاکټر له بوځي هغه نه به بیا فیصله کو را دا کنه راځه ته دې په ماته څنګه وې کورسه را ماته دې سره څه د مسلمانانو دې مثال لاسونه نه مثال لاسونه نه نه د لاسونه نه څه تاسو کا کوم څه خبره هغه څه مثال څه تاسو کته انا پر ور دي انا ملک صاحب غم دې من ته پرې کوم